اوکې ګلابه اوس مونږه د سیټ سره ریلیټډ چې څومره هم فریزل وربز دي هغه انډرسټینډ کوو. اس ای ټي سیټ د دې فرست سیکنډ او تھرډ فارم درې واړه یو شانتي دي. ټیک شو. نو کو چېرې تاسو یې په پریزنټ کې یا په پاست کې استعمالوئ نو تاسو به د سیټ ورب فارم چې دی هغه باندې چینج کوئ. ټیک شو. اولنی زموږ سره دی سیټ اباؤٹ. سیټ اباؤٹ معنی ده شروع کرنا، ټو سٹارٹ، ټو بیگن. ټیک شو. چې زه تاسو ته وایم چې سټاپ یوزینګ موبایل فون اینڈ سیٹ اباؤٹ یور اسټډیز. نیکسٹ ون دی سیٹ اگینسٹ. د سیٹ اگینسٹ معنی ده مخالف کرنا یا مخالف بنانا، یعنی دو کسان د یو بل مخالف جوړول، مخالف کول. د ټرن اگینسٹ او د سیٹ اگینسٹ په منځ کې لږ ډیفرنس وپېژنئ. سیٹ اگینسٹ معنی چې ده هغه دی مخالف کېدو، چې دوه کسان په خپله باندې یو بل مخالف شي. او د سیٹ اگینسٹ معنی ده چې یو بل کس هغه په منځ کې راشي او دوه کسان د یو بل مخالف جوړ کړي. نو د دې لپاره بیا سیٹ اگینسٹ چې دی هغه استعمالیږي. په سیٹ اگینسٹ او په ټرن اگینسٹ باندې پوه شوې؟ کنفیوز کېږئ مه په دې کې. ټیک ده. لکه مثال په طور کو چېرې دا موږ په سینټنس کې استعمالو نو څه به شي چې د ګرل set against two brothers. ٹھیک شو. یا دغه شانتي یا بل چې دی هغه دی set apart. د set apart مطلب دی الګ راکلینا. ٹھیک شو. جدا کول یا جدا یخودل. مثال په طور باندې تاسو سره پیسې دي او تاسو پیسې ډېرې دي ته وایئ چې ودرېږه دا لږې پیسې چې دي دا به زه د را روان وخت لپاره بچت کړمه، یو سیټ ته به یې کېږدمه، بیا به سبا په بل ټیم کې زما په کار راشي. ټیک ده. نو دغې دپاره بیا موږ استعمالو څه شي سیټ اپارټ. لکه فار ایگزامپل زه وایم چې آی سیټ اپارټ سم مانی فار مای ایډمیشن. ټیک ده. دغه شانتي آی سیټ اپارټ سم منی فار مای عید الفطر کلاتس اینڈ شاپینګ. ټیک شو. دا بل چې دی هغه څه دی سیټ اساید. د سیټ اساید مطلب دی رد کرنا، ریجیکټ، ریفیوز. لکه پرون تاسو ټرن ډاون چې دی هغه ویلی و که نه. د ټرن ډاون مطلب هم څه دی رد کرنا، او د سیټ اساید مطلب هم څه شی دی رد کرنا. دا دواړه یو شانتي دي. ټیک ده. لکه ټرن ډاون او سیټ اساید د دې دواړو مطلب څه دی ریجیکټ او یا ریفیوز. لکه مثال په طور باندې زه وایم چې د پرنسپل سیٹ اساید مای اپلیکیشن یا شي سیٹ اساید مای پرپوزل. بل چې دی هغه دی سیٹ ډاون. د سیٹ ډاون مطلب څه شی دی لیکنا. لکه مثال په طور باندې رائټ ډاون د دې مطلب هم دی لیکنا، سیٹ ډاون د دې مطلب هم دی لیکنا، ټیک ډاون د دې هم مطلب دی لیکنا. لکه زه تاسو ته وایم چې سیٹ ډاون مای کنټیکټ نمبر. ٹھیک شو. یا دغه شانتي وی سیٹ ډاون د اګریمنٹ. نو سیٹ ډاون مطلب څه شی دی لیکنا. بل چې دی هغه دی سیټن. سیټن مطلب څه شی دی هغه دی شروع ہونا. دا چې دی دا دی شروع کرنا او دا دی شروع ہونا، او دا سپیشلی استعمالیږي د موسمونو دپاره. لکه مثال په طور مونږ وایو چې د بهار موسم شروع شوی دی یا د یخنۍ موسم شروع شوی دی. نو مونږ به څنګه وایو چې د winter has set in. دا شانتي د spring has set in. اوس یخني ده که نه جمع شروع شوی دی، نو زه څنګه وایم چې د winter has set in. بیا د دې نه بعد چې دی هغه راځي set off او set out. set off او set out د دې دواړو معنی چې ده هغه دی روانه هو جانا. ٹھیک شو. چې کله تاسو سفر شروع کې جرنی شروع کې د هغې دپاره بیا مونږ څه استعمالو د هغې دپاره بیا مونږ استعمالو set off او set out. لکه مثال په طور باندې زه یم چې یاره مونږ لاهور ته چې دی روان شو نو مونږ څه به وایو چې we set off for Lahore یا we set out on a long journey. ٹھیک ده. نو set off یا set out د دې معنی چې ده هغه دی سفر شروع کول یا سټارټ کول. ټیک ده. روانېدل. اوکې. بیا د دې نه بعد چې دی هغه دی set on یا set upon. د دې مطلب چې دی هغه دی اکسانا، لمسول چې مونږ په پښتو کې څه ته وایو. لکه مثال په طور باندې ستا مور ولګي او ستا پلار په تا پسې اکسا وکړي
ټیک ده وې لمسي په تا پسې یا دغه شانتې مولوي صاحب چې دی هغه په منبر باندې کینی او خلکو ته ولمسي په یو کس پسې چې لکه پلانکې سړی چې دی هغه مرتد دی او دا ټول خلک راپاسي او د هغه ګاډۍ په ګټو باندې ولي دغه شان دوکان والا په ګټو باندې ولي د مشال خان هغه کیس تاسو ته یاد شي که نه هغه ویده وي د حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په شان کې ګستاخي کړل ده نعوذ بالله ټیک ده نو دا خلک اکساوش کړی شوی وو دا خلک څه شوي لمسولی شوی وو یا دا پالیټیشنز به هم تاسو لیدلي که نه دوی په یو بل پسې دا خپل ورکران چې دي دوی لمسي ټیک ده نو د هغې دپاره بیا تاسو څه استعمالوئ سیټ آن یا سیټ اپان لکه مثال په طور باندې موږ به ووایو چې د ایډمنسټریشن آف د یونیورسټي سیټ د سټوډنټس آن مشال خان پرفیکټ اگزامپل یې دی دغه ټیک شو بیا بل چې دی هغه زموږ سره دی سیټ ټو سیټ ټو معنا چې دی هغه دی لږ جانه لږ جانه مطلب څه شی دی په کار باندې سړی ولګي بس چې شروع ولګي د دې دپاره پرون مونږ چې دی هغه استعمال کړی و ټرن ټو ټیک ده هغه تا ته یم چې لکه موبایل فون کېده او شابه سټډي شروع کړه په سټډي باندې ولګه نو دغه دپاره بیا مونږ څه استعمالو ټرن ټو یا سیټ ټو لکه مثال په طور باندې I changed my clothes and set to my work دغه شانتې the student set to their studies last one هغه زموږ سره دی set up सेट अप چې دی هغه دی قایم کرنا لکه مثال په طور باندې سمپل کورس سٹارټ کی کمپنی څوک سٹارټ کی لاست بٹ ناٹ د لیست هغه زموږ سره دی چې قایم کرنا سیټ اپ سیټ اپ مطلب څه دی قایمول لکه ته یو کارخانه چې دی هغه دغه کې قایم کې ټیک شو اسټابلیش لفظ هم تاسو د دې لپاره استعمالولی شئ ټیک ده لکه مثال په طور باندې زه یم چې هغه یو کارخانه چې ده هغه قایم کړې ده نو so he has set up an industry یا a factory دا زموږ سره د set سره related چې څومره هم phrasal verbs دي هغه ما تاسو ته دلته کې لیکل دي د دې نه علاوه نور هم کیدی شي تاسو سرچ وکړئ او د دې نه علاوه د دې ډیفرنٹ میلینګ چې دي هغه هم کیدی شي یوازې دا نه ټیک ده نو تاسو به څه کوئ د دې د انهانس کولو دپاره تاسو به څه وکړئ انټرنیټ باندې به وګورئ تاسو ته به نور هم مینینګز او سنټنسز چې دي هغه میلاو شي